وای چې دا زه بختور نه یم، دا د مینې معجزه ده. اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغې، زه وم او سبحان به یو روانو. خو داسې غرونه دي لکه یا زمونږ علاقه واخله یا وزیرستان واخله یا چې سړی کوټې ته ځي. دا ملګري پکې د مردان دي. هغه موټر یې په اوبو کې نښتې واخم راوخت کو ټک پټک هغه بس کار وشو او بیا راللو. نو دلته ډېر ښه ماحول دلته 4-5 شیزان خدای پاک ډېر زیات پیدا کړي دي. یو امن، یو رزق، یو مینا، یو گاړی او یو ټیشو پیپر. دا څه بېدرېغه پیدا کړي دي. او فروټ خو دلته هر څنګه میلاویږي. نو موږ دوی ته وایو چې دوی چې روټۍ نو مې چې هلکه موږ خو روټۍ خوړلې، موږ خو په چکر راوتي یو. خو وی نه، زمونږ سره باسې کښېنئ. نو ما وی چې ښه خو دا چې سړی کښېني او د خپلو پښتنو سره ګپ شپ وولي. د کوم ځای کلیواله ته؟ زه د دیر یم. دیر کې د کوم ځای؟ تیمرګرې. وای 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 ته ملګره. او ته؟ زه چې د مردان. مردان، لکه 4 مردان او یو ته ملګری و. د بونیر روډ دی زمونږ. ها د بونیر مردان چپ چاپېره لکه په یو پلین کوچ کې چې ټول کښېنئ بس یو ځای به ترې کوزېږئ. دا اوس دوی ځان له پروګرام کړی دی، ماحول یې جوړ کړی د یارانې، او د یارانې ماحول ډېره مزه کوي. داسې وکړه ما ته وګوره کلیواله، کښېناسته خو به کېږي، خو یو مالټه مونږ له راکړې نو مونږ چکر و مونږ بره روان یو. مونږ به په لاره باندې خورو. نه روټۍ خو مونږ خوړلې 25 منټ کم نه کېږي چې مونږ په لار کې هلته روټۍ وخوړله. او یو هغه جوان نه روان دی، دلته هم ګاړی په دغه پاک کو. ښه ودرې د ثوابۍ پټېږه مه ثوابۍ، ټیک دی چلیږي. ښه مړه چلیږي دا ټیک دی. دغه د ثوابۍ د مرغوز دی. واو چلیږي مړه میډیا ده. دا وګوره دا خلک چکر ولا راغلي دی، دا شنه شنه بوټي، شین ماحول، غرونو ماحول د غرونو وي. ښه هلکه په من کې پکې ډېر زیات دی بره. هلکه کلیواله زر کمیس واغونده. شابه 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 چې زر دې په ویډیو کې راولم بیا سیوا کېږي ویډیو. ثوابې ثوابې دا وګوره د خپل کلي په شان غرونه دي. دا ډېره مزه کوي مړه قسم په خدای. یخ موسم ته ګوره، نری باران ته ګوره، زه هم اسمان ته ګوره. کلیواله راشه شابه. دا راغلی و دلته ځان له ګاډۍ لامبوې. لکه د خدای بندم په سروس کې ولې نه لامبې؟ دا د ثوابۍ دی ملګرو. او دا ښکلې ښکلې او د ثوابۍ ټیک ده. ډېره مننه یاره د ټولو. ښه د ټولو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، مهرباني، قدرمن شئ.